السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن عظیم الشان د شپږشتمې سپارې د سورة الاحقاف په 15 نمبر آیات کې یوه ډېره قیمتي دعا ده. یوه ډېره قیمتي دعا. د دې دعا په برکت سره الله سبحانه وتعالی د بنده د اولاد اصلاح فرمایي. یو تابعی دی ابو معشر رحمه الله، دی یو ځل طلحه ابن مصرف رضی الله عنه ته د خپل زوی د نافرمانۍ شکایت وکړ. نو هغوی ورته وفرمایل چې د دې آیات په ذریعه باندې مدد حاصل کا، یعنې دا وظیفه کوه. الدر المنثور کې امام جلال الدین سیوطي رحمه الله دا خبره نقل کړې ده. هغه دعا دا ده: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. رب اوزعني، ای زما پروردگار ما ته توفیق راکه، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، چې زه شکر ادا کم ستا د هغه نعمتونو چې په ما باندې دي کړي دي، وعلى والدی، زما په مور او پلار باندې دي کړي دي، وان اعمل صالحا ترضاه، او ما ته توفیق راکه چې زه داسې نیک عملونه وکړم چې ته خوښې هغې لره، واصلح لي في ذريتي، واصلح لي في ذريتي، او دغه شانته یا الله نیک کې زما اولاد، انی تبت الیک، بېشکه زه تا ته توبه وباسم، و انی من المسلمین، او بېشکه زه د مسلمانانو نه یم. اخر کې عاجزي ده، د عامو مسلمانانو نه یو مسلمان یم. نو دغه دعا ده د سورة احقاف، سورة الاحقاف 15 نمبر آیات کې راغلی ده. د دې ورده وظیفه کوئ. او دا اصلا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې د آیات نازل شوی چې هغه به دا دعا کوله، کومه چې الله جل شانه سورة احقاف 15 نمبر آیات کې نقل کړې ده. د دې په برکت الله پاک د دې مور پلار او اولاد ټول دا مسلمانان کړل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.